آیا چټ جی پي ټي پیژنئ؟ له چټ جي پي ټي اپلیکیشن څخه ګټه اخلئ او پوهیږئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه ګټه ترې واخلو؟ نن غواړم چې په همدې ویډیو کې د چټ جي پي ټي په هکله معلومات درکړم چې نن سبا یې ډېر خلک کاروي خو په دې نه پوهیږي چې څرنګه سمه ګټه ترې واخلي او په ورځني ژوند کې یې وکاروي. لومړی راځو چټ جي پي ټي پیژنو چې اصلاً چټ جي پي ټي څه شی دی. چټ جي پي ټي یو اے آی ماډل دی چې د اوپن اے آی شرکت لخوا جوړ شوی دی. یو هوښیار ډیجیټل مرستیال دی. مطلب د مصنوعي ځیرکتیا په اساس باندې کار کوي او کولی شي تاسو سره د ورځني ژوند کې ډېره همکاري وکړي. دا اصلاً یو ماشین دی، یو ماشیني سیستم دی، انسان نه دی، خو د انسان په شان لیکل کولی شي، یو موضوع تشریح کولی شي او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلی شي. یعنې تاسې کولی شئ چې پوښتنې ترې وکړئ، یوې موضوع تشریح ترې وغواړئ او یا حتی ورته ووایئ چې تاسې لپاره د یو موضوع یا د یو شي په هکله لیکنه وکړي. خو دا خبره په یاد ولرئ چې همدا سیستم عقل نه لري، یوازې د معلوماتو په اساس باندې کار کوي، نو ډېر کله کیدلی شي چې غلطي هم وکړي. د دې لپاره چې له چټ جي پي ټي څخه مو په ورځني ژوند کې سمه ګټه اخیستې وي، ځینې برخې یادوم چې په ورځني ژوند کې موږ کارولی شو. لومړی د زده کړو لپاره کارول. دا چې چټ جي پي ټي او ځینې نور سیستمونه اوس په ډېر ښه ډول باندې پښتو ژبه باندې هم پوهیږي او لیکنه کولی شي، نو د زده کړو لپاره چټ جي پي ټي ډېر ګټور ده. که یو شاګرد یا یو څوک په خپلو درسونو باندې نه پوهیږي، نو کولی شي همغه درس تصویر ورته ورکړي یا یوازې نوم ورته ولیکي، هغه پوښتنه ورته ولیکي او ترې وغواړي چې په ساده ژبه یې ورته تشریح کړي، نو سیستم کولی شي چې ډېر په ساده ژبه یې تشریح کړي. همدارنګه کولی شي د یوې موضوع په هکله د امتحان لپاره پوښتنې درته جوړې کړي، خلاصه یې درته ولیکي او حتی ځینې ژبې که مثلا تاسې انګلیسي یا ځینې ژبې زده کول غواړئ یا د هغو تمرین درسره وکړئ، یعنې خبرې درسره وکوي. دوهم د ښوونکو او کارکوونکو لپاره. هغه څوک چې په مکاتبو یا په نورو ځایونو کې ښوونکي دي یا په ادارو کې کار کوي، نو د هغو لپاره چټ جي پي ټي ډېر ګټور دی، ځکه چې دوی کولی شي د درس پلان یا خپل اداري پلانونه یا نور ورباندې په اسانه جوړ کړي. مثلا ښوونکي د پریزنټیشن لپاره موضوعات، د هغو تشریح یا مثلا د ازموینو لپاره پوښتنې او د زده کوونکو لپاره فعالیتونه ورباندې برابرولی شي. همدارنګه نور کسان چې په ادارو کې کار کوي، خپل ورځني یا میاشتني فعالیتونه لپاره پلان ورباندې جوړولی شي او کارونه ورباندې منظمولی شي. دا وسیله وخت سپموي او کارونه اسانه کوي، نو ځکه د هر چا لپاره ګټور دی. دریم د ورځني ژوند ستونزو د حل لپاره یې هم کارول کیږي. چټ جي پي ټي یوازې د درس لپاره نه ده، ان تاسې کولی شئ چې د خپل ورځني ژوند کې هم مرسته ترې وغواړئ، مثلا د خپل وخت د تنظیم په هکله یا د ورځني یو میاشتنیو پلانونو د جوړولو په هکله یا ځینې ستونزې که تاسې لرئ د هغو په هکله مشورې ترې وغوښتلی شئ. څلورم د انلاین کار او ټولنیزو رسنیو لپاره یې هم کارولی شئ. مثلا که تاسې په فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک یا په نورو اپلیکیشنونو کې فعالیت لرئ او کار کوئ، نو چټ جي پي ټي په ډېرو برخو کې مرسته درسره کولی شي. مثلا د ویډیو لپاره سکریپټ درته لیکلی شي، پوسټونه درته برابرولی شي او ډسکریپشن درته لیکلی شي، همدارنګه اعلانونه او ډېر شیان درته جوړولی شي. خو کله چې تاسې کار ورباندې کوئ، کوښښ وکړئ چې محتوا یې خپله وګورئ او اصلاح یې کړئ. کیدای شي غلطي ولري یا ځینې برخې اصلاح ته اړتیا ولري. په پای کې دا ویل غواړم چې چټ جي پي ټي یوه وسیله ده، یو ماشین دی، هدف نه دی. که تاسې سمه استفاده ترې وکوئ، نو ژوند مو ډېر اسانه کوي، خو عقل، تحقیق او د انساني فکر ځای نشي نیولی. نو دا یوازې یو ماشین او سیستم دی چې ښه کارول، ښه استفاده کول یې ترې ډېر ګټور کیدای شي. نو که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریکې کړئ. او که تاسې پوښتنې لرئ، نو پوښتنې مو په کمنټ کې ولیکئ، تر څو په راتلونکي ویډیو کې جواب کړو.